السلام علیکم وروره، ستړی مه شي. وعلیکم السلام. ته ستړی مه شي. خیر اوسې. وروره یو ضروري کار مې در سره و. قربانم شم وروره، امر وکړئ، زه ستاسو په خدمت کې یم. خبره داسې ده وروره چې د شاوخوا د خلکو ټول کورونو کرایې لوړې شولې. زه غواړم چې د خپل کور کرایه هم لوړه کړم. غریبي مې ده، څه وکړم؟ نو داسې ده د دې نه پس به پوره 8000 افغانۍ کرایه راکړې. 8000 افغانۍ؟ هغه هم د 2 کوټو. ای وروره تر اوسه پورې مې 4000 افغانۍ درکولې، 500 زیاتې کا، 600 زیاتې کا. دا 8000 افغانۍ خو دا خو ظلم دی. کور هم زما دی، کرایه به هم زما په خوښه زیاتېږي. د دې کور د نن نه پس 8000 افغانۍ کرایه شوه. که یې راکولی شي یو ښه، که نه یې ځه کډه دې په سره واله خیره ځه. ای وروره دا ظلم دی، د دې ظلم خلاف به زه غږ پورته کومه. چغې وهه اورې څوک؟ وروره تا خو ویل چې کور خالی دی، په کور کې خو بل کور موجود دی. اچھا جوس چې پانه غری خو څنګه چل دی؟ د هغې غم مه کوه، هغوی ته مې جواب ورکړی، بس یو څو ورځې کې خبره ده، خالي کېږي. خو وروره ما ته کور دستي پکار دی، مجبوریت مې دی، او دا راته ووایه چې د دې کور کرایه څومره ده؟ د دې کور کرایه ده 8000 افغانۍ. 2 کوټې دي، تشناب لري او اشپزخانه لري، البته اوبه نه لري. اوبه به بهر د نلکې نه راوړي. هو بله خبره چې تیز باران چې لږ راڅاڅي هم. تا خدای وروره 8000 افغانۍ دا کور ارزي، 8000 افغانۍ خو خلش کوي. هی وروره باس را سره مه کوه، که اوسېږي دغه کور، که نه اوسېږي بل به خدای ورته پیدا کړي. و سمه ده وروره، زه سبا راځم او قرارداد به سره ولیکو. سمه ده سمه ده، ورځه. سلام علیکم وروره، ستړی مه شي. سلام وروره، ښې په خیر. قربان دې شم. کور کې ته اوسېږي؟ هو په دې کور کې زه اوسېږم. ولې؟ خبره دا ده وروره چې پرون د دې کور مالک سره ما د دې کور خبره کړې ده، او نن یې راغوښتی یم چې قرارداد ورسره ولیکم. کور مالک څه شو؟ کور السلام علیکم. وعلیکم سلام، ستړی مه شي. وعلیکم سلام. څنګه یې وروره؟ ښې خیرت دی، قراري ده، خاص دی. وروره ځواب دې رانه کړ، هغه د کور مالک څه شو؟ هغه وروره په حوزه کې ګوره، هغه د کور کرایه په ظلم سره لوړه کړې وه. دا د قانون نه سرغړونه ده. هو څوک چې د قانون څخه سرغړونه کوي د قانوني چلند سره به مخ کېږي. هغه خو صحیح ده وروره، خو زه به څه کوم، زما مجبوریت دی، کور مې په ډاک پروت دی. وروره ته مه خفه کېږه، زما یو کور شته خو خان دی، هر کله دې چې زړه وغوښتل هملته واړوه، او که غواړې چې تل عمر پکې اوسې نو پکې پروت اوسه. مننه وروره، خو دا راته ووایه چې کرایه به یې څه وي؟ وروره کرایه مرایه نشته، تاسو د ډېرې مرستې وړ یاست، خو څه وکړو چې لاس مو تش دی، همدا مو وس دی. سمه ده وروره، ډېره مننه، ډېره مننه، الله دې در سره ډېر ښه وکړي. زه همدا اوس ځمه چې خپل کور راوړم. بس ته کډه راوړه، موږ به په ځای کولو کې در سره مرسته وکړو. سمه ده وروره، الله دې تاسو سره ډېر ښه وکړي. ډېره ډېره مننه. خوشحاله اوسې وروره، ډېره مننه، الله دې تاسو سره ښه وکړي. بس هملته راځه، زه به په خپل ځای کې درته منتظر یم. بیخي سمه ده. په مخه مخه، په مخه مخه. پولیس د ټولنې خدمتګار